سلام ستړي مشي وخت ما په خیر په امره ګرځوم د نن ورځو لنډو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي طالبانو په ټوله روژه کوڅه باندې 1500 ملکي افغانان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه شورا ویان جاوید فیصل رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د روژې په میاشت کې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه د طالبانو د بریدونو شاهدان وو. هغه زیاته کړه طالبانو د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف په روژه کې هم وینه تویېدنه جاري وساتله. دوی په 13 ولایتونو کې بریدونه وکړل چې په ترڅ کې 1516 ملکیان ووژل او ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی لخوا د ملکیانو د مرګ ژوبلې ادعا حقیقت نه لري. مجاهد زیاته کړه ملکیان د حکومت پلوه ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. د غزني چارواکي وایي دغه ولایت په دایک ولسوالۍ کې 10 تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله وختې ده. د والي ولایت د شنبې په ورځ رسنیو ته ویل تېره شپه ناوخته د غزني ولایت د دایک ولسوالۍ اړوند د میتر ګوډلو په کلي کې افغان هوایي ځواکونو د ملا ذاکر په ګروپ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د سر ګروپ ذاکر په ګډون 7 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور یې ژوندي نیول شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو اړوند یوه اراده فولډر موټر او یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. ښاغلی جمازده زیاتوي په دې عملیاتو کې ملکي کسانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو پر وړاندې پوځي او هوایي عملیات زیات شوي دي او دولت هغوی د زیاتو تلفاتو د ورښتو راپورونه ورکوي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او بل مهم خبر مو دا چې روغتیا وزارت وایي هیواد کې د کرونا وایرس 202 یا نور مثبتې پیښې ثبت شوې. عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایرس د تازه 202 یا مثبتو پیښو ثبتېدو راپور ورکړی دی. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا پیښې په 13 شتونو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ثبت شوي دي چې تر ټولو لوړ شمېر یې بیا هم په کابل کې دی. دا په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په کرونا وایرس د اخته کسانو تر ټولو لوړ شمېر دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني امریکا ته ګواښ کړی دی چې که چېرته د ایران تیل وړونکي کښتۍ د کاریاب سیند او یا هم د نړۍ په هر ځای کې له خنډونو سره مخ کړي نو پر وړاندې به یې ورته عمل وکړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي دا څرګندونې نن د قطر له امیر سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. او وروستی لاړ مهم خبر مو دا چې د پاکستان حکومت د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره 1 میلیون روپۍ مرسته کوي. د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان دغه خبره هغه مهال وکړه چې د کراچۍ په یوه هستوګنځي ساحه کې د لوېدلې الوتکې سیمه کتله. هغه ویل مسافرین وژل شوي حکومت پرېکړه کړې چې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 1 میلیون روپۍ ورکوي. پیښه کې یوازې 2 تنه په ټپي حالت کې ژوندي پاتې دي چې هغوی ته 15 لکه روپۍ ورکوي. لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.